په AI باندې د نعت نظم ترنم جوړول اوس بیخي اسانه شوه. زد باران دسخوندی جارم کله په درد کله په خاموش سر دزره پر شیشه رات در زونه پاتی دی خوبی هم ولړم له سلامونه ملګرو، په دې هیله یم چې راته روغ او جوړ بیاست. ملګرو، په دې ویډیو کې یو داسې اپلیکیشن درښایم چې د 3 یا 4 دقیقو څخه زیات نظم ترنم یا هم میوزیک پرې اماده کوي، بالکل فری. ملګرو، تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور را خلاص کړئ. کله چې پلی سټور را خلاص کړو په سرچ کې به ولیکئ سونو AI. دلته به تاسو دغه شان اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دلته به زه په انسټال باندې کلیک وکړم او لږ صبر به ورته وکړم چې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ شي. نو ملګرو، اپلیکیشن را ډاونلوډ شو. نو دلته به زه په د اوپن باندې کلیک وکړم. کله چې په اوپن باندې کلیک وکړم نو تاسو ته به دغه شان صفحه را خلاص شي. دلته به تاسو په کریټ ا فری اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به په د کنټینیو وذ ګوګل باندې کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو وذ ګوګل باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو یو جیمیل آی ډي غواړي. نو دلته به تاسو یو جیمیل آی ډي ورکړئ. کله چې جیمیل آی ډي ورکړئ نو لاندې به راشئ، په کنیکټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په کنیکټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دغه شان صفحه را خلاص شي. دلته به تاسو خپل زیګینو نیټه ورکړئ. کله چې د زیګینو نیټه ورکړئ نو وروسته به تاسو به د کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو دلته به هم تاسو په د کنټینیو باندې کلیک وکړئ. تاسو به په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دغه اپشن باندې کلیک وکړو ملګرو نو په دغه ځای کې تاسو کولای شئ چې خپل لیکل ورته وکړئ. نو دلته زه خپل لیکل ورته پیسټ کوم او وروسته به په د کریټ اپشن باندې کلیک وکړم. نو دلته به لږ صبر ورته وکړو. ملګرو، دلته موږ ته 4 ډوله اډیو چمتو کړلې. ملګرو، دلته چې تاسو کوم اډیو خوښ شي نو په هغه باندې به کلیک وکړئ. چې کلیک پرې وکړئ دلته به تاسو په د 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په د شیر سنگ باندې کلیک وکړئ او وروسته به تاسو په د شیر ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دغه اپشن باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته دغه شان اپلیکیشن را خلاص شي. دلته به تاسو سره انشوټ وي یا کپ کټ اپلیکیشن خامخا وي. دلته زما سره انشوټ اپلیکیشن شته. دلته به زه دغه انشوټ اپلیکیشن ته ولیکم. تاسو به د انشوټ اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په انشوټ اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه شان صفحه را خلاص شي او دلته به تاسو په د سیو باندې کلیک وکړئ او دغه اډیو به تاسو بلوي ته ډاونلوډ شي. ملګرو، یو ځل دغه اډیو را سره واورئ. ستا په صفت باندې مې ژبه شوه ماتر نبي ستا د روزي په لور مې زړه لوځي هر لور نبي ستا د اخلاقو رڼا ټوله آدمي روښانه کړه ستا نظر په برکت شو زړګي نور نبي ستا نوم په شونډو کې ګل شي ستا یاد په زړه کې سحر شي ستا د در په لور